بدلون د پولیس رادیو سلسله واره ډرامه هر پنجشنبه د شپې 8 بجې. د بدلون ډرامې په تیره برخه کې تاسو واوریدل چې د خانی او د قدس ماما په وینا قومندان او ګلدین دلبر د چرګو د خلا په جریان کې ونیولو. بلخوا ملک زمان د جمال دکاندار سره دا خبره یاد کړه چې قدس ماما د اسلام خان د ځمکې طرف ته پوله وهلي او دا د لوی لانجې بنیاد ګرځېدلی شي. اوس به دا واورو چې زبیر اجمل ته کوم بدزیری راوړی دی. اجمله و اجمله چیرته یې والکه؟ څه وایې زبیره؟ دا دی درغلم. ته زر شه چې خبره ورانه ده، زر کوه نو. خیرات خو به وي، ډېر وارخطا ښکاري. خیرات چیرته دی؟ دا نشهیي توکي چې څومره هم دي ټول راغونډ کړه چې یوه ذره هم درنه پاتې نشي. باید دا هر څه یو طرف ته کړو. ته خو ما پوه کړه چې څنګه چل شوی، څوک را روان دي چاپه ده او که کومه بله بلا نازله سوې. خبره داسې ده چې پولیسو د نشیانو د نیولو تابع کړي او څومره هم چې نشیان دي ټول یې ونیول او خبر نه یم چې کومه خوا یې وړل. دا څه وایې؟ زموږ دا نشی توکي به څنګه کېږي؟ موږ به اوس دا مواد په چا خرڅوو؟ د اوس لپاره ستونزه دا نه ده چې په چا به یې خرڅوو، بلکې ستونزه دا ده چې موږ پسې رانشي او موږ پیدا نه کړي او یا له موږ سره څه پیدا نه کړي. نو ته وایې چې هغوی ونیول موږ پسې به هم راشي؟ نو ته څه وایې چې تا به وبخي؟ بس چې څنګه خو ځای ورته معلوم شو په هماغه ساعت به پولیس را رسېدلی وي. زموږ ځای خو بغیر له دلبره بل چاته نه دی معلوم او هغه هم چالاک سړی دی. څه ووایم که هغه ځان پولیس ته تسلیم کړي، ځکه تیر ځل هم ځان په پاکیو غوڅ غوڅ کړی و او له پولیسو نه تښتېدلی و. خو دا ځل یې همغه هم درته نیولی او انتقال کړی دی. په همغه خو زه هم ډارېږم که چا تیزه خبره هم ورته وکړه نو زموږ ځای به یې ورته په ګوته کړی وي. بیا خو نو رښتیا چې دا نشهیي توکي دلته ساتل له خطرې نه خالي نه دي. باید د هر څه زر انتقال کړو. نو ګورې څه ته، شابه زر کوه، وخت نشته، هر څه راټولوه نو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. قمندان صاحب ستړی مشي، څنګه ولاړې؟ راځه زما په دا چوکۍ کښېنه. زه کېناستلو ته نه یم راغلی، زه راغلی یم چې له تا سره څو اړینې خبرې وکړم. خدای دې خیر کړي قمندان صاحب. څه خبره ده چې دومره طبیعت دې خراب دی؟ خبره خو دا ده جماله چې په دې کلي کې څومره جرایم ترسره کېږي او ته موږ ته هیڅ معلومات نه راکوې او که خبرېږو هم نوره خلک خبر راکوي. او بله دا چې خانه ستا د دوکان له مخې تښتېدلی و او تا موږ ته هیڅ خبر رانه کړ او اوس مې دلبر هم نیولی دی او ته به لا ترې خبر هم نه وې. منم قمندان صاحب چې خانه زما له ځایه وتښتېدو، خو قدوس ماما هم ما درولېږه او پاته شوه د دلبر خبره. هغه او یو څو نور نشیان خو په کلي کې ګرځي را ګرځي، چا تر اوسه د مخنیوي څه ویلي نه دي. نو زه هم غلی وم. جماله ته باید خبر واوسې چې د امیر المؤمنین د فرمان له مخې باید ټول نشیان او د نشهیي توکو پلورونکي ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي. دلته رانه غیړې شوې ده قمندان صاحب، باید ما ځان خبر کړی وای. اوس هم ستاسو همکارۍ ته ډېره اړتیا ده، ځکه موږ ته خبر رسېدلی چې په دې کلي کې ډېر د نشهیي توکو پلورونکي دي او د هغه خلکو په هکله معلومات اړین دي. سمه ده قمندان صاحب، زه به یې معلومات وکړم. څومره چې زر کولی شي باید معلومات ترلاسه کړي. د داسو خلکو مخنیوی اړین دی. په دې هکله نوره ناغېړي د منلو وړ نه ده. پوه شوې؟ هو قمندان صاحب پوه شوم. او رښتیا قمندان صاحب د خاني سره مو څه وکړل؟ هغه خو مې د ملک صاحب په ضمانت خوشی کړ او اوس مې دلبر نیولی دی او د نشیانو د درملنې مرکز ته مو یووړ. هلته به پوره علاج وشي او روزنه به ومومي او سم دم سړی به ترې جوړ شي. خدای خو دې جوړ کړي، ځکه مخکې یو ډېر ښه انسان و، خو اوس ترې نشو داسې یو څوک جوړ کړ چې بیا نه په خپل عزت و او نه د کورنۍ په عزت. خانو خانه تو خو یې زما په ضمانت را خوشي کړې، اوس دې صحیح اراده ده. ملک صاحب اوس مې بس دا اراده ده چې خپل کار سره به کار ساته،
نه به د چا نه د غلا شی اخلم او نه به پخپله په غلا کې برخه اخلم. صحیح ده که نه ملک صاحب؟ څه پوه شوې؟ بالکل به همداسې کوي، خو ګوره چې زما په ضمانت خلاص شوې نو اوس خو به زما یو خدمت کوې که نه؟ دا څه وایې ملک صاحب؟ ولې نه؟ بغیر د غلا نه نور چې هر خدمت وي درته حاضر یم. څه پوه شوې؟ نه در باندې غلا کوم او نه زما د غلا سره جوړه ده. زما یو بل کار دی، البته لږ خطر پکې شته، خو زه تا پیژنم چې له خطره ډار نه لرې. ملک صاحب ته وخو وایه تر څو موږ هم پوه شو چې داسې کوم خطرناک کار دی. څه پوه شوې؟ خانیه خبره داسې ده چې د قدوس او اسلم دوی د ځمکو ترمنځ پوله خو دې لیدلې؟ د اسلم دوی پټي طرف ته پوله نیمه وهل شوې او نیمه پاتې ده. هغه پوله به پوره ووهې خو په پټه باندې چې هیڅوک درنه خبر نشي. په پټه؟ اخر ولې زه پردی پولې ووهم؟ څه پوه شوې؟ که ګیر شوم نو بیا؟ اوه دومره ډېرې پوښتنې په یو ځای کوي ظالمه. ګوره په پټه ځکه هغه پوله ووهه چې په ښکاره خو یې وهلی نشي، چې هر چا ګیر کړي د بوسو خوسکی درنه جوړوي. او بله دا چې ماته معلومه ده چې ستا پیسو ته سخت ضرورت دی، ځکه واده پرې کول غواړې نو زه هم درته پیسې در کوم، خوشي در باندې پردی پولې نه وهم. نو په 100-200 خو ولاکه کوداله لا پورته کم. دا کار خو له خطره ډک دی. څه پوه شوې؟ نو ما کله ویلي چې 100-200 در کوم؟ د زرګونو خبرې کوه، د زرګونو. خو دې پردو لانجو کې ستا ګټه څه ده ملک صاحب؟ ولې برناقه پردی پولې را باندې وهي؟ څه پوه شوې؟ داسې خبره ده خانیه چې کلیوال داسې امن کې اوسیږي نو موږ ملکان به خورو څه شی؟ وایي چې اس د وښو سره ملګرتیا وکړي نو خوري به څه شی؟ نور له اضافه خبرو تېرېږه، کار وباسه او پیسې وګټه. اس یو ملک صاحب که ګیر شوم نو بیا؟ څه پوه شوې؟ که ګیر شوې نو زه خو یم که نه؟ زه دې د هر څه ځواب وایم، هغه په ما. ته بس کار وباسه او څومره چې زر یې کولی شي نو تادي وکړه.